پوهنې وزارت د ښوونې په برخه کې کیفیت لوړولو ته ژمن دی او په دې لاره کې له هیڅ ډول هڅو څخه دریغ نه کوي. په کابل کې د نوي ښوونیز کال د پیل په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د اسلامي امارت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله غا وویل پوهنې وزارت د ښوونې په برخه کې کیفیت لوړولو ته ژمن دی او په دې لاره کې له هیڅ ډول هڅو څخه دریغ نه کوي. ښاغلي حبیب الله غا همداراز زیاته کړه د پردیو له احتیاج څخه د خلاصون یوازینۍ لاره په دیني او عصري علومو د هیواد د بچیانو سمبالول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې یادې موخې ته د رسیدو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ضرورت به موږ څه وخت راپکو چې موږ خپله باکیفیته ډاکټران ولرو، موږ خپله باکیفیته شفاخانې ولرو، باکیفیته شفاخانه، باکیفیته ډاکټر په باکیفیته علم باندې موقوف دي چې باکیفیته علم ولرو. په دې کې به ډېر کوشش کوو، ډېرو محترمو استادانو، ښوونکو. په یادو مراسمو کې د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل یو ملت له تعلیم څخه پرته نورو ته محتاج وي. ښاغلي حنفي وویل علم او پوهه د یو هیواد د ځان بساینې لپاره بنسټ ګڼل کیږي. د همداراز له ټولو ښوونکو وغوښتل چې د زده کوونکو په روزلو کې له پوره صداقت او ایماندارۍ څخه کار واخلي ترڅو افغانستان د نورو له محتاجۍ خلاص او پر ځان بسې هیواد وشمیرل شي. ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. هر روز به هر چیز به دیگران محتاج خواهد بود. به تداوی خود به دیگران محتاج می باشیم، به زراعت خود به دیگران محتاج می باشیم، به تعلیم و تربیه خود به دیگران محتاج می باشیم. بلخوا د پوهنې وزارت اداري مرستیال مولوي صبات الله وسیل وویل پوهنې وزارت د اسلام د پوهانو او جید علماو لارښوونو ته په پام د هیواد د بچیانو لپاره د متوازنو ښوونیزو خدماتو رسولو ته ژمن دی او دغې لارې ته به دوام ورکړي. موږ په اسلام کې خپل تعلیمي نظام لرو او خپل تعلیمي سیستم لرو او ان شاء الله کوشش وکړو چې نور هم د موږ هغه تعلیمي نظام غښتلی سي. الحمدلله معارف وزارت په تیر کال کې ډېرې سترې لاسته راوړنې په مختلفو برخو کې چې تاسې وړاندې دلته په لیکلي بڼه باندې هم موجودې دي او انشاءالله د پوهنې وزارت محترم وزیر صاحب دوی مختصره یادونه وکړي هغه لاسته راوړنې لرلې. موږ په خپل تعلیمي نظام کې دغه یو کال په یو نوي هوډ، په یو نوي عزم، په یو نوي تعهد او ژمنتیا سره پیلوو او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغه کال د موږ هغه له نورو لاسته راوړنو نه هم ډک وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1403 کال د حمل د میاشتې اوله نیټه د هیواد په سرسیرو سیمو کې نوی ښوونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل شو.